السلام علیکم کتونکو موږ نن د ضلع مومند په تحصیل صافو کې او په تحصیل صافو کې موږ یو مین علاقې ته راغلي چې هلته ډېر حیثیت لري. بلکل موږ د لکړو اکسچینج سره په خوا کې او د هغې خواته یو سکول دی. موږ خاص نن هغه سکول ته راغلي چې تاسو هغه سکول حالات وښیستو چې په مومندو کې په ضلع مومند کې د تعلیم څه حالات دی او په څه توګه باندې روان دي، ځکه چې حکومت هم ډېرې غټې دعوې کوي چې موږ تعلیمي ایمرجنسي لګوو دلته په پاړه کې کوم مطابق ایکس پاړه وه هغې کې تعلیمي ایمرجنسي ده. نو موږ ګورو چې دلته تعلیمي حالات څنګه دي. واقعي دا ایمرجنسي دلته تعلیم لپاره لګېدلې ده. دلته د ماشومان سکولونو ته راځي، دلته چې کوم دی ماشومانو ته هغه بنیادي حقوق هغه عیني حقوق ورکړل شوي دي او که نه هسې بس چې کومه دا د خبرې په میډیا باندې ځي چې موږ ایمرجنسي لګوئ تعلیمي او که نه هسې د اخبار خبرې دي، هسې د خولې خبرې دي، که نه واقعي دا کارونه کېږي. نو دا موږ تاسو ته چې کومه نن شو کړو. نو موږ د هغې ته یو سکول دی چې هغه وایي پرایمري سکول. یعنې پرایمري سکول مطلب یو بنیادي سکول دی چې هغه دی نه چې کوم دی ماشوم ابتدایي تعلیم چې کومه دی حاصلوي. نو دا چې کوم سکول دی دا په تقریبا 2008-9 کې د دهشتګردۍ ښکار شوی دی. تاسو ته به ښکار یم. او اوس تر د 2019 چې کومه دی شروع شوی سال شروع دی او په هغې تر اوسه پورې دا سکول هماغسې پروت دی. دا چې کومه دی د هغې بلډینګ دی. تاسو ته به ښکار یم چې په هغه وخت کې چې کومه دی دهشتګردۍ ښکار شوی دی، څنګه چې هغه وخت کې چې کوم دی په هغه وخت نه اوس هم هغسې پروت دی په هغه پوزیشن باندې. هېڅ پیشرفت په دې کې په دې 10-11 کالو کې نه دی راغلی. نو دا چې کومه دی په ضلع مومند کې د چې کومه دی د پرایمري سکولونه چې کوم دي، یعنې چې کوم دی نه ابتدایي تعلیم حاصلېږي د هغې حال دی. نو حکومت نه غوښتنه کوو دې دپاره چې کوم دی موږ د حکومت نه عیني حق غواړو، خپل بنیادي حق غواړو. موږ چې کوم د حکومت درخواست کوو چې دا تعلیم خو چې کوم دی دا خو یو انسان بنیادي حق دی چې کوم دی موږ ته دا سکول جوړ کړی شي. داسې نور سکولونه په دې ایجنسۍ کې ضلع کې شته، ځان دا یو نه دی. او دا یو چې کوم دی ډېر په دې ایجنسۍ کې ډېر په فرنټ باندې دی، بلکل د روډ غاړه ده. دلته لکړو ایکسچینج چې کوم دی بلکل د هغې خوا سره دی. نو چې په ایجنسۍ کې د کوم سکول په مین پوزیشن باندې د هغې داسې حال دی، نو په سایډ علاقو ته به چې کومه دی د سکولونو د هسپتالونو څه حال وي. نو موږ چې کومه دی تاسو ته به دا کیمرامین ته یم چې تاسو ته لږ وښایي. دې کې چې کوم دی یو چوپال جوړ کړی شوی دی او دا چوپال چې کومه دی یعنې اپنے مدد آپ کې تحت چې ورته وایي جوړ کړی شوی دی. د دې علاقې خلکو چې کومه دی انتظامیه چې کومه هغه په خپله دا دلته جوړ کړی دی او دې باندې چې کوم دی جیم نه خپلې روپۍ هم لګولي دي. خو دا چوپال هم بدقسمتۍ نه چې کومه دی تاسو ته به ښکار یم چې کوم دی سوري پکې شوي دي، په باران کې دا هم راساسي او موسم چې کوم دی یخنۍ دی. دلته چې کوم دی ماشومان راځي سبق دپاره، دلته 100 ماشومان دي د پرایمري سکول هغه راځي دلته چې کوم دی سبق حاصلوي. په دې یخنۍ کې چې کوم هغه سهار مانځه وخت راځي. نو په دومره یخنۍ کې به چې کوم د دوی دلته څنګه وخت تېروي، دلته به دوی څنګه ساعت تېروي، په دې کې به دوی دلته څنګه چې کوم دی ټایم پاس کوي چې سهار یو ماشوم راشي او هغه چې کومه دی دلته کینی. بل رئیس سره چاردیواري نشته، دغه مخامخ روډ دی. تاسو ته به ښکار روډ هم کاري چې کوم دی دلته چې ماشوم ناست دی. په چوپال کې خو کېناستې نه شي، ځکه چې چوپال داسې حالت د دم د رالوېدو دی او هلته چې کوم دی بار روډ دی که بار کېږي نو هغې توجه به چې کوم دی ماشوم به ګاډي ته ګوري، هغه به د ګاډي د هارن ته چې کوم دی ځان محفوظوي که هغه به د ګاډي د اواز ته ځان محفوظوي که هغه به خپله ته یو ټکې یادوي. نو مقصد دا دی چې موږ چې کوم حکومت دی چې کوم موږ ایو دی ایډیو دی د هغه نه چې کوم دی موږ دا غوښتنه کوو، دا مطالبه دې کوو چې موږ ته دا سکول چې کوم دی ډېر زر تدبیر جوړ کړی شي. په دې چې کوم دی ایکشن واخیستی دی چې ځکه زموږ د ماشومانو د مستقبل خبره ده. حکومت چې کومه ډېرې غټې دعوې کوي د ایمرجنسي چې یاره موږ تعلیمي ایمرجنسي لګولې ده. نو دغه تاسو ته تعلیمي ایمرجنسي وه په ضلع مومند کې تاسو به د ښه سبق اخیستی وي. نو موږ چې کومه دی د حکومت نه دا مطالبه کوو، زموږ چې کومه دی کوم نمایندګان دي په سینټ کې زموږ سینیټر صاحب دی، د هغه نه موږ دا مطالبه کوو چې تاسو چې کوم دی په سینټ کې د قوم نمایندګۍ دپاره ناست یاستئ. نو بھائی مهرباني وکړئ چې زموږ دپاره هلته څه اواز اوچت کړئ، زموږ دپاره څه خبره وکړئ، زموږ ته چې کوم دی د حکومت نه بنیادي حق وغواړئ، عیني حق ترې وغواړئ. موږ خو چې هغې ونه سیوا مطالبې نه کوو چې یاره موږ ته خو بنیادي حق خو دې راکړي که نه. بنیادي حق زموږ چې کوم دی تعلیم دی، زموږ چې کوم دی اسپتال دی، روزګار دی، نور خو چې کومه دی روډ جوړول او چې کوم دلته کله موبایل نیټورک شته او کله نشته دی او د نیټ خو چې کومه دی بلکل څه درک نه لګي. نو دغه خو لا وروسته خبر دی، موږ ته بنیادي حق نه دی میلاو په دې زمانه کې. هغه چې کوم دی تعلیم دی، هغه صحت دی. نو موږ به نور حالات به زموږ څنګه وي. نو بل چې کومه دی هغه نه موږ مطالبه کوو سینټر صاحب نه چې دا چې کومه دی
سینټ کې په دې باندې خبره وکړي، په دې باندې لږ چې کوم دی زموږ حقونه وغواړي، لږ اواز اوچت کړي. بله چې کوم دی زموږ چې کوم دی الیکشن شوی دی او تقریبا 15 میاشتې وشولې، زموږ چې کوم MNA صاحب هغه به د تبدیلۍ ډېرې غټې غټې چغې والې، نو هغه نه موږ ناخواست چې ته د سینټ په اسمبلی کې ناست دی، په قومي اسمبلی کې، نو چې کوم دی تاسو هم د حکومت دپاره د اقام دپاره چې کوم دی د حکومت نه څه غوښتنه وکړئ، په اسمبلی کې چې کوم دی زموږ د حقوق دپاره لږه خبره وکړئ، زموږ د حقوق دپاره راپاڅئ. دا چې کوم دی په دې زمانه کې هم تاسو ته قوم نمایندګي کوئ او د قوم خبره نشئ کولی، د قوم دپاره بنیادي حق نشئ غوښتلی، آئیني حق نشئ غوښتلی، قانوني حق نشئ غوښتلی، نو تاسو به رقم سره نوره څه مرسته کوئ. او وی چې کوم دی موږ په هیډ کوارټر کې یعنې په غزنوي کې چې کوم ایو دی ایډیو دی نور چې کوم دی ایجوکیشن افسر دی، موږ د هغوی نه مطالبه کوو چې بھائی په دې باندې د زر تر زره اکشن واخیستلی شي، ځکه چې دا زموږ د ماشومانو د بچو د مستقبل خبره ده چې زموږ بچي دلته نه سبق حاصلوي، زموږ د پرایمري دا حالي، زموږ په میډل څه حالي، زموږ به های څه حالي، زموږ به د کالج څه حالي. نو دې دپاره چې کوم دی زر تر زره دې باندې کار چالو کړی شي. د علاقې خلکو هم دا مطالبه ده، موږ دلته خبرې هم وکړې د خلکو سره، هغوی هم چې کوم دی دا ویل چې بلکل تر اوسه پورې څوک سره راغلي دی چې دا سکول دی که دا یو چې کوم هسې یو فضوله ځای پروژې دی. نو بای دې دپاره چې کوم دی زر تر زره کار وکړی شي، په دې باندې چې کوم دی خبرې وکړل شي، د علاقو د خلکو هم دا خبره ده. بله دا چې کوم دی د دې حال د دې کې کوم دی پرایمري سکول دی کې 15 کلاسه وي او 15 کلاسه کې چې کوم دی دا چې کوم دی 2 دا چیر پراته دي او 2 دا بینچ پراته دي، دا ټاټونه دي د بورډ چې کوم دی هغه بورډ چې په ودرې هغه شته دی خو هغه بورډ سره شته نه دی. دلته به چې کوم دی څوک څه تعلیم چې کوم دی واخلي، نو بس اخري غوښتنه همدا ده زموږ چې کوم دی د MNA نه، د سینیټر نه، د ایجوکیشن افسر نه، نور چې کوم دی د PTI ګورنمنټ دی، په صوبه کې هم دی، په وفاق کې هم دی، هغوی نه موږ دا غوښتنه کوو چې کوم دی زموږ د ضلع مومند چې کوم ایجوکیشن دی په هغې د خیال وساتلی شي، موږ د وران سکولونه جوړ کړل چې موږ تعلیم حاصل کړو، او موږ ته چې کوم دی نور اسپتالونه دي، صحت چې کومه شعبې دي هغه دې موږ ته جوړ کړل چې زموږ په جنسۍ کې اسپتالونه نشته دی چې موږ چې کوم ته څه مریض پېښ شي نو موږ ځو پېښور ته د علاج دپاره، نو موږ ته چې کوم دی سهولت راکړلی شي، مهرباني دا بنیادي سهولت خو دې موږ ته راکړي که نور څه نه وي. نو دغه چې کوم دی زموږ غوښتنه ده او انشاءالله موږ په دې باندې بار بار خبرې کوو، بیا به هم راځو نورو سکولونو ته به هم ځو، اسپتالونو ته به هم ځو، تاسو ته به د ټول د ضلع مومند چې کوم حالات دي هغه تاسو ته موږ ښیستو او د دې چې کوم دی موږ مطالبې کوو د حکومت چې دا زر تر زره جوړ کړو، ځکه چې زموږ خو نمایندګان زموږ دپاره څه اواز نه وي چې زموږ دپاره څه خبره کوي. موږ اسمبلۍ ته لېږلي، سینټ ته هم لېږلي دي، تر اوسه پورې موږ دپاره چا هم پازیټیو خبره نه کړې چې هغې موږ ورسره راکړي او د حکومت نه څه راوغواړي، د حکومت نه څه مطالبې وکړي. نو دا به موږ پخپله کوو، ځکه چې موږ ته پته ولګېدله چې موږ دپاره زموږ څوک نشته نمایندګان. نو اخیری خبره دا ده چې بس موږ د چې کوم AC دی یا دلته DC دی هغوی ته موږ دا مطالبه ده چې په دې باندې زر تر زره اکشن واخیستلی شي، چې موږ د بچو چې کوم مستقبل دا دې محفوظ کړی شي. السلام.